ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه او ستاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. ترکیه له افغان پوځ سره د مالی مرستو ژمنه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي ترکیه ژمنه کړې چې افغان پوځ ته به د خپلو اړتیاوو د رفع کولو لپاره په راتلونکي 5 کلونو کې 100 میلیونه ترکي لیره ورکوي. افغانستان شاوخوا د 300,000 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. ولسمشر غني نن د اقلیم د بدلون په تړاو جوړې شوې نړیوالې غونډې د خبرو پر مهال ویلي چې د اقلیم بدلون له درکه افغانستان یو له اغیزمنو هیوادونو او په دې برخه کې د نړیوالو مرستو او همکاریو ته اړتیا لري. د اردوګان له لوري آذربایجان کې د شعر ویل جنجالي شو. ترکیه او ایران د یو بل سفیران احضار کړي دي. په پاکستان کې جمهوریت تحریک وایي له حکومت سره هیڅ مذاکرات نه کوي. ډیلی ټایمز لیکلي د تورخم له لارې به د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ وده وکړي.